سلام او مینه دوستانو، د نجیبه فیض یعنی د دلربا د نوم نه به خبر یاستئ چې د پښتو په مختلفو تلویزیونونو کې او په مختلفو ډرامو کې کار کړی. هغې ولې داسې کارونه وکړل چې په ټولنیزو رسنیو ورته ټولو خلکو توند غبرګون ښودلی دی او خلک پرې ډېر زیاتې نیوکې کوي او بد رد ورته وایي. دلربا دغه عکسونه د څه په خاطر په ټولنیزو رسنیو باندې شیر کړي دي او دې سره دویمه جینۍ څوک ده، دا ټول معلومات تاسو ته په همدې ویډیو کې درکوم. د ویډیو تر اخره موږ سره اوسئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. قدرمنو دوستانو، نجیبه فیض چې په پاکستاني ټلویزیونونو په مختلفو پښتو او اردو ډرامو کې کار کړی او د پښتو یو ډرامې نه د دلربا په نوم شهرت وموندو او همدغسې بیا په نورو ډیرو ډرامو کې کار وکړو. خو چې کله افغانستان کې د کرزي حکومت راغې نو دوی هم پاکستان پرېښودو او افغانستان ته یې کډه وکړه او هلته یې په مختلفو تلویزیونونو د یو افغاني په صفت خپرونې پر مخ وړلې. اوس مهال هم هغه یک تلویزیون سره د بنډار د نجیبې په نوم باندې خپرونه پر مخ وړي. دغه عکسونه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، 13 ورځې یې په کراچۍ کې د خپلې ملګرې او د پاکستاني د اردو ډرامو اداکارې مایرا خان سره ویستلي دي. کله چې نجیبه فیض یعنی دلربا دغه عکسونه په فیسبوک باندې او په ټویټر باندې شیر کړل نو ډیرو افغانانو او پښتنو ورته غبرګونونه وښودل او دلربا یې ملامته کړه. زیاتره کسان ورته لیکلي چې د یو افغان او پښتني په صفت باندې تا سره نه ښایي چې ته دغسې عکسونه په ټولنیزو رسنیو نشر کړې ځکه چې دا د پښتنو جامې سره نه ښایي. خو دلربا په دې اړه باندې هیڅ هم نه دی ویلي. دلربا یعنی نجیبه فیض دا عکسونه په داسې سټایل کې ویستلي دي چې زیاتو خلکو پرې د همجنس بازي ګمان کړی دی او کمنټونو کې ورته هم زیاتو خلکو همدغه خبرې لیکلي دي. دوستانو، دا ویډیو تر همدې ځایه وه. غواړئ چې تاسو ته همدغسې معلوماتي ویډیوګانې جوړې کړو نو زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. ډیره مننه.